خوست ولایت کې د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې له لوري مجهز او معیاري علمي مرکز جوړېږي. کلمات علمي او تحقیقاتي اداره په پام کې لري څو د علم د ودې، فکري پیاوړتیا او د ځوان نسل د ظرفیت لوړولو په موخه د خوست ولایت په مرکز کې یو مجهز او معیاري علمي مرکز جوړ کړي. لکه څنګه چې انسان په فردي ژوند کې د خوراک او څښاک ته ضرورت لري، همداسې په معنوي لحاظ باندې انسان چې د مغز او د فکرونو د غني کېدا او همدارنګه تغذیې په خاطر باندې مطالعې ته اشد ضرورت لري. دغه مرکز به د مدرسو د طالبانو، د مکاتبو د زده کوونکو، محصلینو او د علم د ټولو مینوالو لپاره یو مناسب او آرام علمي چاپیریال وي څو وکولی شي خپل علمي او څېړنیزې چارې په غوره ډول پرمخ یوسي. چیرې چې آرام چاپیریال وي، چای او یا قهوه وي، د کتاب د مطالعې لپاره بهانه جوړېږي. نو د کلمات فرهنګي اداره هم د خپلو فرهنګي خدمتونو د یوې برخې په توګه همداسې چاپیریال برابروي. په دې مرکز کې به د مطالعې آرام سالونونه، د اوداسه اسانتیاوې، وړیا چای، د څښاک پاکې اوبه او نور اړینې اسانتیاوې د مراجعینو لپاره برابرې وي. همدارنګه د کلمات چاپ شوي کتابونه د مطالعې لپاره د ټولو په واک کې وي څو محصلین، طالبان او څېړونکي وکولی شي خپلې علمي او تحقیقي اړتیاوې په اسانه پوره کړي. د علمي مرکزونو پرانستل او د زده کوونکو د محصلینو غوښتنو ته په پام د امکاناتو برابرول د سراونو په شان دي. اداره هوډ لري چې د نړیوالو ژبو، کمپیوټر، لیک لوست، فن بیان او نورو مسلکي مهارتونو په برخه کې روزنیز پروګرامونه پیل کړي ترڅو د ځوانانو علمي او مسلکي ظرفیتونه نور هم لوړ شي. همدارنګه اداره غواړي خپل علمي او فرهنګي خدمتونه د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځوي ترڅو د علم، سالم فکر او اسلامي ارزښتونو د بهیر لا پراخ او اغیزمن شي. خوست کې عامه کتابتون، داسې کتابتون چې هلته مطلب آرامه فضا وجود ولري، هلته د مطالعې زمینه سازي شوې وي او آرام چاپیریال موجود وي. موږ بدبختانه باید ووایم چې دغسې یو امکانات موږ نه درلودل، خو د کلمات علمي او فرهنګي ادارې کوم پلان، کومه طرحه چې دوی په دې برخه کې لري، موږ یې هرکلی کوو، ښه راغلاست ورته وایو او ستاینه یې کوو. کلمات علمي او تحقیقاتي اداره باور لري چې د علم، سالم فکر او غوره روزنې له لارې د یوې بیداره، با اخلاقه او پرمختللې ټولنې بنسټ ایښودل کېدای شي او په همدې موخه به خپلو علمي او فرهنګي خدمتونو ته لا پراختیا ورکړي. لکه څه ډول چې د ځوانانو رول په ټولنه کې ډېر مهم دی، نو د دوی د فکري روحتیا په موخه د کلمات اداره غواړي چې په خوست ښار کې کتابتون پرانیزي. د دغه بهتر ګام موږ هرکلی کوو او په چارو کې ورته لا بریالیتوب غواړو. د دې مرکز اساسي موخه د مطالعې فرهنګ پیاوړي کول، د ځوانانو علمي ظرفیت لوړول او د یوې بیداره، با اخلاقه او پرمختللې ټولنې په جوړولو کې ونډه اخیستل دي چې بنسټ یې پر علم، سالم فکر او اسلامي ارزښتونو ولاړ وي.